درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. خوشحاله یم چې زه نورالله خشکی بیا هم د نوي درس او نوې خبرو سره ستاسو په چوپړ کې یم. زما زده کوونکي نن ډېر خوشحاله دي. دوی ته ما مخکې ویلي چې د نن درس به لوبې لرو، نو ډېر ورته ناقراره دي چې زر یې پیل کړو. همداسې نه ده زده کوونکو؟ ډېر ښه، لوبې به هم کوو، خو لومړی به تاسو د خپلې پروژې حال راکئ. د تبخیر او تراکم نه د ژوند په چارو کې څنګه کار اخیستلی شو. مطمئنه یم چې ډېرې په زړه پورې خبرې به مو راوړې وي. بالکل استاده، داسې کیسې یې راوړي دي چې ټول به ورته ګوته په مخ وکشي. وی وبخئ، خوله مې غلطه شوه، ټول به ورته ګوته په غاښ شي. موږ فکر وکړه چې د تبخیر او تراکم عملیه د دهقانانو او باغوانانو کاروبار څنګه ښه کولی شي. ډېر ښه. اول خبرې ډېرې وشوې، هر چا بیل نظر درلود او د نظرونو اختلاف و، خو بیا مو کارونه سره وویشل. ډېر عالي، زما هم ورته تلوسه شوه. نارنجي تا څه وکړه؟ زه خو د دوی میر یم میر، ما دوی په اوږو ټپول چې ښه کار وکړي. نو بسم الله کوئ، فردي نه پیل به یې ته وکړي. استاد زموږ کور خواته باغونه او کروندې دي. ما له باغوانانو او دهقانانو سره خبرې وکړې چې دوی کومې مېوې او سبو اچوي او دغه چاره څنګه ښه کېدلی شي. ښه، نو کومه جالبه دې پکې ومونده؟ جالبه خبره دا ده چې زموږ دهقانان هم د تبخیر په عملیه ښه پوهېدلي. هغه څنګه؟ دوی د شنو ممیزو لپاره انګور وچوي او دوی د کشمشخانې څلورو والو دیوالونو کې سوري پرېږدي. ما ترې پوښتنه وکړه ولې؟ هغوی وویل د دې لپاره چې هوا کشمشخانې ته ورشي او انګور زر وچي. موږ پوهېږو چې باد تبخیر عملیه چټکوي، هغوی ته له پخوا نه معلوم وه. ډېر عالي، خبره دې سمه ده. ساینس د ډېرو انسانانو د تجربو محصول دی. ښه، نو نور دې څه پکې ولیدل؟ یوه دا چې پخوا به خلکو ډېرې میوې او سبو اچول چې په ژمي کې وخوري، لکه خټکی، زردالو، مڼه، آلو بخارا، تور بانجان، بینډۍ، پالک، سابه، ګندنه او داسې نور شیان. اوس دغه دود کم شوی دی. هر کال خبرې کوي چې دهقانانو محصولات په وخت کې ورسیږي، ځکه چې نورو ملکو ته نه صادر کیږي. د میوې او سبو اچول باید بیرته عام شي. آفرین، ډېر عالي. نو کومه د حل لاره مو ورته پیدا کړه؟ د دې لپاره چې میوې او سابه زر وچ شي نو تبخیر باید چټک شي، او که فرضاً د ممیزو د وچولو په کوټو کې غټې پکې چلانې وي نو تبخیر به یې چټک شي. دا هم ښه خبره ده. ښه، نور؟ ما په انټرنیټ کې یو خبر وموند چې څو کاله مخکې یو افغان محصل د میوو او سابو وچولو ماشین جوړ کړی. نو که دغسې ماشین زیات شي د تبخیر عملیه به هم پکې زیاته شي، میوه او سابه به نه ورسیږي او د ژمي لپاره به پرېمانه میوه او سابه ولرو. آفرین، ډېرو مهمو خبرو ته مو پام شوی. د توران نه به یې هم واورو. ما په کتابتون کې مطالعه وکړه او پوه شوم چې د شنو خونو جوړول ډېر ګټور دي. شنې خونې څه ګټې لري؟ د شنو خونو یوه ګټه دا ده چې سر یې پلاستیک پوښلی وي، نو د ورځې چې اوبه ورنه تبخیر شي د شپې په یخه هوا کې بیرته تراکم کوي او له پلاستیک څخه د اوبو څاڅکي بوټو ته څڅېږي او اوبه نه ضایع کېږي. آفرین، که د خپلو ستونزو په باره کې فکر وکړو ډېرې حل لارې به ورته پیدا کړی شو. ګډ کار کول، په ګروپونو کې د کار ویشل او یو د بل خبرو ته غوږ نیول ډېرې چارې راته اسانه کوي. ښه، نو اوس د خپلې دغې بریا ته ځان دپاره چکچکې وکئ. آفرین زده کوونکو، تاسو په خپلو خبرو کې د مختلفو میوو او سبو نومونه واخیستل. کله مو فکر کړی دی چې دغه شیان څنګه سره توپیروو؟ یعنې څنګه پوهیږو چې دا پالک دی او دا خټکی؟ د نن ورځې د درس موضوع مو استاده، تا خو ویل چې نن به لوبې کوو، نو د درس موضوع بیا له کومه شوه؟ دا ته خوشحاله. د نن ورځې د لوبو موضوع مو ده د مادې خواص، دا چې څنګه مختلف مواد سره پیژنو، څنګه یې توپیروو او څنګه پرې پوهیږو. ښه، نو لیدونکو تاسو هم پوښتنه واورئ او ځواب مو تیار کړئ. مختلف مواد یو له بله څنګه توپیروو؟ ستاسو په ذهن کې به حتما ډېرې خبرې راګرځېدلې وي، مثلا د شیانو شکل یا بڼه، رنګ، اندازه او نور. دغه ټول د مادې فزیکي خواص دي. ښه، نو نن به په لوبو کې دغه هدفونه حاصلوو. د مادې فزیکي او کیمیاوي خواص به تعریف کړو. د مادې د فزیکي او کیمیاوي خواصو توپیر به بیان کړو. د مادې ځینې فزیکي خواص په مثالونو کې تشریح کړو. زده به کړو چې مواد څنګه او د کومو ځانګړتیاوو له مخې یو له بله توپیر کړو. درنو لیدونکو، داسې ښکاري چې زما زده کوونکي لوبې ته چمتو دي. ښه، نو لوبه داسې ده چې علي او خیبر په یو ډله کې دي، یعنې د الف په ډله کې،
فردین او توران د بی په ډله کې نو فردین او توران به راځي د علي او خیبر سترګې به پټوي د دوی مخې ته به یو شی ږدي او دوی به نه ویني خو مګر نومونه به یې اخلي. چا چې ډیر نومونه واخیستل د شیانو هغه د لوبې ګټونکی دی او د لوبڅار مو نارنجي دی. حالا نو ادامه ورکوي. پنځه ثانیې وخت لرئ. 1 2 3 شروع. دا کدوګک دی. نه بادرنګ دی بادرنګ. او دا کیله ده. آفرین 2 نمرې مو وګټلې. ډېر ښه 2 نمرې به زه دلته الف ډلې ته ورسوم. دلمه مرچ دی دلمه. دا د کچالو غونتی دی خو دا به کچالو وي. 1 نمره دې کمه شوه خیبره کچالو خوره. شیشګی دی شیشګی. فردینه ځورول به نه کوې کننې نمره دې کمه ومه مه ډارېږه علي شیشګی نه دی. دا خو اسانه ده. مڼه ده مڼه د وردګو مڼه ده. آفرین علي وخت دې خلاص شو. د ناجو د ونې غوزه ده. غلط. دا د 2 نمرې مو کمې شوې له شپږو نه مو 4 نمرې واخیستې اوس نو د بلې ډلې وار دی. او دا خو کریله وه. د الف ډله ختمه شوه وروسته له ده مې د بې ډلې وار دی له موږ سره اوسئ. خدای مو راوله لوبه لا روانه ده اوس د بې ډلې وار دی. دا خو پیژنم پیاز دی پیاز. پیدا مې کړه ناک دی ناک. آفرین نمرې مو پوره دي. خدای مې دې غاړه نه بندوي. دا به کدوګک پی کدوګک. او دا هم مولی ده. یوه غلطي دا کریله ده کریله. ښه نو دغه د بې ډلې ته بیا هم 1 نمره ورکوو. دا ځل نه غلطېږم ګازره ده. ځواب دې سم دی فردینه وخت دې پوره کیږي. پیدا مې کړه رومي بانجان دي. آفرین لوبه ختمه شوه. الف ډله 4 نمرې لري د بې ډله 5 نمرې لري نو د بې ډلې وګټله. ښه زده کوونکو دا راته وایي چې لوبې خوند درکړ. ډېر ښه. دا راته ووایي چې ستاسو سترګې پټې وې څنګه مو شیونه پېژندل؟ د شکل له مخې موږ څه شیان لمس کول زموږ په سترګو کې درېدل. مثلا کدو مخروطي شکل لري رومي بانجان کروي شکل. خو کله کله سړی په همدې هم غلطېږي. ما چې پر کریلې لاس تېر کړ هغه هم مخروط غوندې و نو ګمان مې وکړ چې مولی به وي. د شیانو سختۍ او نرمۍ هم مهمې دي. زه د کیوي په پېژندلو کې ځکه غلط شوم چې شکل یې د کچالو غوندې و خو دې ته مې پام نه و چې کچالو لږ سخت دی خو کیوي تر کچالو نرم دی. بالکل سړی کله کله پر همدې تېروځي خو زیږوالی خواوالی هم مهم دی. د کیوي پوستکی زیږ دی د کچالو پوستکی خوای. ځکه خو تا په کیوي د ناجو د غوزې ګمان وکړه. هو والا هېڅ مې پام نه و چې د ناجو غوزه کله دومره غټه وي. ښه نو زده کوونکو پوښتنه دا وه چې مختلف شیان څنګه پیژنو او ستاسو ځوابونه دا وو چې شیان د شکل، حجم، ښایوالي او نرموالي، سختوالي او زیږوالي له مخې پیژنو. تنها دا د مادې فزیکي خواص نه دي، نورې خبرې هم شته. اوس فکر کوم چې لوبه نسبتاً سخت پړاو ته ځي. لوبه به شروع کوو. دا لوبه به داسې وي چې علي او خیبر به د میز یو خواته ودرېږي، فردین او توران به د میز بلې خواته ودرېږي. ستاسو مخ ته ځینې شیان ږدو، سترګې به مو پټې وي، شیان به لمس کوئ او وایې به چې څه شی دی. حالا راځئ.
ښه نو زده کوونکو ستاسو مخ ته لوښي کېښودل شوي دي. تاسو به لوښي لمس کوئ او وایئ به چې په لوښ کې څه دي. اوس به مو وګورم چې څنګه یې پیژنئ. نخود دي. بالکل په دواړو کاسو کې شول شوي نخود دي. په دې قابونو کې مرچ دي. تورانه ته پکې څه وایې؟ صحیح خبره ده په دواړو کې مرچ دي. 0-0. ښه نو سترګې مو خلاصې کړئ. ښه دا ځل ولې غلط شوئ؟ استاده سړی نه څه پوښي، مرچ او فاصله خو یو رقم شکلونه لري، نرموالی او سختوالی هم یو شان دی او زیږوالی هم. استاده نخود او مټر هم یو رقم دي. نو څنګه یې پیژنو؟ په رنګ کې مرچ سره او شنه فاصلیه. ښه نو د مادې بل فزیکي خاصیت رنګ دی چې د موادو په پیژندلو کې راسره مرسته کوي. اوس نو فکر کوم لوبه نور هم سخته شوه. زه به دا شیان لرې کړم. ښه زده کوونکو اوس داسې شیان ګورئ چې نه په شکل کې، نه په نرموالي سختوالي کې او نه هم په اندازه کې، نه په زیږوالي او ښایوالي کې فرق لري. رنګ هم فرق نه لري. دا به نو اوس څنګه وپېژنئ؟ ښه زده کوونکو تاسو به د میز نه لږ لرې ودرېږئ او دا د سترګو پټۍ هم د غاړې نه لرې کړئ. دا ماته راکړه. ښه اوس به ووایئ چې په بوتلو کې یا په ګیلاسو کې څه شی دي؟ اوهو دا خو رښتیا هم ډېره سخته شوه. ګورئ هلکانو د مانه به نقل نه غواړئ. زه هم په دې ټولو ګیلاسونو کې شیدې دي. نه که په دې ټولو کې شیدې وایي نو ولې به یې توپیرولو راته ویل؟ توران خبره سمه ده، راځئ چې فکر وکړو نور چې شیدې غوندې سپین دي. شړومبې کیدای شي چې شیدې او شړومبې وي. ګچ رنګمال چې زموږ کور رنګاوه ګچ په اوبو کې حل کړی و، بیخي همدغسې ښکارېده. ګوره ګچ که په اوبو کې حل شي بیا هم شیدو غوندې نه ښکاري. ولې به نه ښکاري؟ ګچ سپین نه دي؟ سپین خو دې داسې نري نه وي لکه شیدې. بالکل. او بله خبره داسې ده د ګچ ذرات په اوبو کې واضح ښکاري او داسې پکې نه حل کیږي لکه شیدې. درنو لیدونکو ومولیدل چې په ګروپي کار کې د نظر اختلاف موجود وي، خو که چېرته یو د بل خبرې ته غوږ ونیسو د نظر اختلاف ختمیږي. تاسو کله داسې شوي دي چې په ګروپي کار کې د نظر اختلاف ولرئ، د مخالف نظر سره مو څه کړي دي؟ زه وایم که بیا مو د نظر مخالف درلودل، د مقابل لوري خبرې واورئ او په ګډه د حل لار ورته وګورئ. ښه زده کوونکو زه به درته وایم چې دا څه شی دي. دا ټول خوراکي شیان دي او په څکلو سره یې پیژنئ. ښه نو لومړی به څوک راځي او څکي به یې؟ ښه یې به راته یې وڅکه. آفرین. ښه نو اوس راته ووایئ چې نظر مو څه دی؟ ستاسو خبره سمه وه. دا ټول شیان په رنګ، شکل او اندازه او په هر څه کې سره یو رقم دي، خو یو یې شیدې، بل یې شړومبې او دغه بل یې د بادامو شیدې او همدغه بل یې د ناریالو شیدې. نو سړی چې خوند ونه سکي کله یې پیژندلی شي؟ ډېر ښه همداسې ده. نو د مادې بل فزیکي خاصیت خوند دی. د خوند نه هم موږ کولی شو چې ډېر شیان وپېژنو، خو پام مو وي چې هر شی به نه څکئ. حتی که یو خوراک هم یو چا راوړی او څوک یې معلوم نه وي چې چا راوړي دي بیا به یې هم نه څکئ. په لابراتوار کې خو به اصلا څه شی نه څکئ، ځکه چې لابراتوار کې ټول کیمیاوي مواد دي او ممکن چې تاسو ته ضرر ورسوي.
هر شی به نه څښئ ځکه چې ځینې شیان زهرجن وي. ښه زده کوونکو دا ځل ډېره سخته لوبه. دا شیان به وګورئ چې کټ مټ یو رقم وي او دا ځل به یې څکلی هم نه شئ. دا به نو څه رقم شیان وي؟ چرت مه وهئ، پوره وخت در کوم په ګډه فکر پرې وکئ. دغو مایو بوتلونو ته وګورئ او وګورئ چې څه مواد به پکې وي. درنو لیدونکو ستاسو به هم ورته سودا وي چې په بوتلونو کې څه شی دی. لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو، له موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. تاسو په دې اړه فکر کړی وي چې په دې بوتلو کې څه شی دی. راځئ چې د زده کوونکو ځوابونه واورو. راځئ چې د هغه شیانو په اړه فکر وکړو چې د اوبو غوندې بې رنګه او شفاف دي. ښه خبره ده، ما په درملتون کې الکول لیدلی دی چې همدغسې بې رنګه وي. تیزاب. پلار مې یوه ورځ د موټر د بیترۍ لپاره تیزاب راوړي و. کټ مټ د اوبو غوندې و. پوهېږئ تیزاب یې د اوبو بوتل کې چې ورلږ پاتې خور مې وڅښي خو چې پلار مې ورپام شو. ښه ده چې زر یې ورپام شوی دی. نو بل به یې څه وي؟ ګورئ یو بل شی مې رایاد شو. رنګمل چې زموږ کور رنګاوه له روغني رنګ سره یو بله مایع ګډوله، ډېر تیز بوی وه. اوف نو مې رانه هیر دی. استاده دوی خو داسې تر ټولو سخته لوبه هم کټي، داسې ګروپي کاري روان کړی چې زه وایم غرب هم درته چپه کي. بالکل په ګروپي کار کې ډېر برکتونه وي. ښه نو اوس مو د کار نتیجه راته ووایئ. استاده موږ په هغه شیانو فکر وکړ چې کټ مټ د اوبو غوندې دي. یو خو الکول، بل تیزاب او بل داسې یو شی دی چې له روغلي رنګ سره ګډېږي، ډېر تیز بوی دی خو نوم یې رانه هیر دی. هغه شی چې روغني رنګ پکې حلیږي تینر نومیږي. ښه نو اوس څنګه پوهېږي چې کوم شی په کوم بوتل کې دی؟ استاده که د بویولو اجازه یې راکړي دا به هم معلوم کړو. اجازه ده بوی کړئ. استاده دغه اوبه دي ځکه چې بوی نه لري. دا الکول دي، زه یې له بوی نه پېژنم. څومره خاطر دي. دا خو هغه دي ته ودرې سرکه ده سرکه. آفرین زده کوونکو، تاسو دا ځل داسې شیان وپېژندل چې یو بل ته ډېر نږدېوالی لري. د بوی په واسطه مو وپېژندل. بوی د مادې بل فزیکي ځانګړتیا ده. یعنې د بوی په واسطه کولی شو ډېر شیان سره وپېژنو او تفکیک یې کړو. خو پام به وي چې هر څه به نه بویوئ ځکه چې ځینې کیمیاوي مواد ډېر مخرش دي او کیدلی شي چې ستاسو تنفسي سیستم ته زیان ورسوي او آن مسموم هم کړي. پوه شوم استاده د کیمیا په لابراتوار کې بویول باندې. هو ډېر مواد په ظاهرا یو ډول ښکاري خو په اصل کې ډېر تفاوت وي. لکه تیزاب، سرکه، ایتر، الکول دا ټول اوبو ته ورته دي خو ځینې ډېر خطرناک وي. دا چې په هر ځای کې ساتو باید په بوتل نوم ولیکو او یا هم هغه نښه چې د خطر نښه ده هغه باید پرې رسم کړو چې څوک یې ونه څښي او یا یې بوی نه کړي. ښه نو زده کوونکو تاسو مو د سکشې او عینکې همدلته کېږدئ او لاړ شئ په خپلو ځایونو کښېنئ. هر شی به نه بویوئ ځکه چې کیدای شي مخرش او زهرجن وي. د خطرناکو موادو پر بوتل باندې د مادې نوم او د خطر نښه ونښلوئ. ښه نو زده کوونکو موږ په دې وپوهېدو چې مختلف مواد څنګه وپېژنو. د دغو اوصافو نه یې پېژنو لکه حجم، شکل، ښویوالی، زیږوالی، نرموالی او سختوالی. همدا ډول موږ رنګ وکته، بوی. خو د دې نه علاوه د مادې فزیکي خواص نور هم شته دی. مثلا ځلا چې په ځینو فلزاتو کې لکه سره زر، سپین زر او المونیم چې دا ځلا لري خو مګر ځینې غیر فلزات ځلا نه لري لکه د ډبرو سکاره او داسې نور.
نو موږ تاسو د مادې خواص وپېژانده چې په دوه ډوله دی، یو فزیکي خواص دی او یا هم کیمیاوي خواص. فزیکي خواص ځانګړتیاو مې ولیدلې، پرې پوه شو. اوس به نو څوک تعریف کړي؟ د مادې فزیکي خواص څنګه تعریفوو؟ اول به علي ته وار ورکو. استاده د مادې شکل او رنګ خو په سترګو وینو، زیږوالی خووالی هم په لمسه حس معلوموو، خوند په ذایقه او بوی په شامه حس. نو د مادې فزیکي خواص هغه دی چې په خپلو حواسو یې درک کړو. آفرین علي، تا د مادې د فزیکي خواص ښه تعریف وکړه، خو دقیق تعریف به یې دا وي د مادې فزیکي خواص هغه دی چې کله ماده تشخیصوو او ګورو یې د مادې په ماهیت کې هیڅ ډول تغییر نه راځي. مثلا دا مڼه سره ده او دا شنه، یا اوبه بې رنګه دي، شیدې سپینې، یا کچالو خوی دی او کیوي زیږه ده، یا طلا ځلا لري مګر سکاره نه لري. کله چې د مادې فزیکي خواص مطالعه کوو او تشخیصوو په دې کې هیڅ ډول تغییر نه راځي، خو کیمیاوي خواص بیا دا ډول نه دي. نو کیمیاوي خواص څنګه دي؟ او د مادې کیمیاوي خواص داسې دي چې تر هغه وخته یې په خپلو حواسو نشي لیدلی چې تر څو یې د یو بلې مادې سره تعامل نه وي کړی، یا د تعامل په بهیر کې او یا هم د تعامل په آخر کې د مادې کیمیاوي خاصیت پیژنو. استاده زما سر خو پرې خلاص نه شو. زه هم سم پې پوه نه شوم. خیر، یو دوه مثالونه به مو کار اسانه کړي. که چېرته تاسو اوسپنیز ټیم یا اوسپنه په نمجنه هوا کې کېږدئ نو څه پرې کېږي؟ زنګ پې خوري. آفرین، اوسپنه چې زنګ وخوړه بدله شوه که نه؟ هو، زنګ وهلې اوسپنه د نورو اوسپنو غوندې نه وي. اوس زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې اوسپنه ولې زنګ وایي. کله چې اوسپنه په نمجنه هوا کې ځای نیسي، هلته د اوبو بخارات او همدارنګه اکسیجن موجود دی. نو اوسپنه د اوبو د بخاراتو او اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې تعامل وکړه د اوسپنې زنګ تشکیلیږي. نو تاسو پوهیږئ چې دا د اوسپنې زنګ د اوسپنې یو کیمیاوي خاصیت دی چې مثلا په المونیم کې نشته. اوس مې سر خلاص شو. او بل مثال دا دی، مخکې مې ویلي چې یو شی چې نه پیژنئ نه به یې بویوئ او نه به یې څکئ، ځکه چې ځینې مواد زهرجن وي. زهرجنتوب د مادې یو بل کیمیاوي ځانګړتیا یا خاصیت دی. نو هغه وخت پرې پوهیږو یا هغه وخت راته معلومیږي چې د بدن د موادو سره تعامل وکړي. د بدن له موادو سره؟ هو، مثلا تاسو به اورېدلي وي چې په ژمي کې د ډبرو سکاره ځینې خلک مسموموي. دا ځکه چې کله چې د ډبرو سکاره سوځي په هغې کې یو ډول ګاز دی چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي. کاربن مونوکساید د تنفسي سیستم په واسطه جذب کیږي او د وینې سره کرویات کاربن مونوکساید د بدن ټولو برخو کې خپروي. نو همدا ده که د انسان علاج ونشي انسان وژني. هو استاده، په ژمي کې زموږ د ګاونډي ټوله خیلخانه په د سکارو په بوی مسمومه شوې وه. خدای مو ترې وساته، ډېر سخت مسمومیت لري. ښه، نو یو بل مثال، اوبه اور اخلي؟ نه. پټرول څنګه؟ اور اخلي. ښه، نو زده کوونکو اور اخیستنه د مادې بل کیمیاوي خاصیت دی. پټرول چې اور واخلي بدلیږي که د بخار په شان وي؟ نه، پټرول چې اور واخلي لمبه کیږي او په لوګي بدلیږي. آفرین، اوس نو فکر کوم چې د مادې په کیمیاوي خواصو باندې ښه پوه شوئ، همداسې نه ده؟ ډېر ښه زده کوونکو، نن مو لوبې هم وکړې او په دغه موضوعاتو هم پوه شو. مواد دوه ډوله خواص لري، فزیکي خواص او کیمیاوي خواص. د مادې فزیکي خواص بې له دې چې په هویت کې کوم تغییر راشي تشخیصولی شو. موږ مواد د دغو او ځینو نورو فزیکي ځانګړنو له مخې له یو له بله توپیرولی شو. شکل، حجم، رنګ، خوند، بوی، ځلا، سختوالی او نرموالی، خویوالی او زیږوالی. د مادې کیمیاوي خواص هغه دي چې په کیمیاوي تعامل کې رامعلومیږي. مثلا زنګن کیدنه، زهرجنتوب، اور اخیستنه او نور. درنو لیدونکو، د نن ورځې خپرونه او درس مو همدومره وه. تر بلې خپرونې او درس مو په لوی الله سپارم. خدای مو مل شه.